سلامونه او نیکې لمنې زه مای سباون تاسو ګوري د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو د طالبانو د مشر شیخ ملا هیبت الله اخوند صاحب تللی دی و کندهار پوهنتون ته تللی زده کوونکو سره او د کوم استادان چې دي پروفیسوران چې دي هغوی سره ناسته کړې د څه ورته ویلي دي ولې د اهم د کوم دوره چې دی د کوم د دوی کم تک چې دی ولې اهم ګڼل کېږي په دې هکله تاسو ته خبر درکول. د دې ماسې وایي د ټي ټي پي کوم وسوال چې دی د هغوی له لوري یو ویډیو خپره شوې وه د پاکستان کوم سرښار چې دی اسلام آباد کې له هغه پس بیا د امریکې کوم سفارت چې دی هغه خپل کوم کسانو ته یا امریکایانو ته یو اعلامیه جاری کړې وه چې هلته د شاوخوا کوم سیمې چې دي د فیصل مسجد هلته د نه ځي. ولې دا د اهم وړ دی دا تر تاسو پورې رسولی دی. ماسې وایي د کندوز کوم چاودنه ځانمرګي کوم برید چې سوی و د هغه په هکله باندې د طالبانو کوم رد عمل چې دی یا د پاکستان کوم دغه چې دی په متحده ملل کې کوم ناسته سوې ولا د داعش په هکله باندې ولې اهم ګڼل کېږي طالبانو سره رد عمل دی ورباندې دا خبر تر تاسو پورې رسوو. اول کوم خبر چې دی د طالبانو کوم مشر چې دی شیخ ملا هیبت الله اخوند صاحب هغه تللی دی و کندهار پوهنتون ته کندهار پوهنتون ته د په دې حال کې ورغلی دی چې هلته کوم محصلین چې دي یا کوم زده کوونکي چې دي یا کوم پروفیسوران چې دي استادان چې دي هغه هلته موجود وو. هغوی سره ناسته کړې ده له هغوی سره خبرې اترې کړې دي او مختلف کوم د نصیحت په ډول باندې او تکړې چې کوم مین کوم ټکي چې دي یا کوم مرکزي کوم ټکي چې دي هغه په هغو کې دا دي چې هیبت الله صاحب دا خبره کړې ده چې کوم د پوهنتون او د مدرسو کوم فرق چې دی هغه باید ختم شي او کوم استادان چې دي هغه باید چې کوم زده کوونکي دي او استادان چې دي هغه د افغانستان په رغونه کې یا د بیا آبادولو کې باید چې خپل کم کردار چې دی ښه مثبت کم کردار چې دی هغه په ښه توګه ادا کړي. او له دې ماسې وایي دا ټینګار یې کړی دی چې د کوم د نوي کوم زده کړې چې دي په هغه کې هم باید چې کوم د افغانستان کوم کسان چې دي یا کوم زده کوونکي چې دي هغه خوارب کې وکاږي او افغانستان ته کوم کار وکړي. یو بل خبر دا راغلی دی چې دا خبر هم سوې ده چې هیبت الله صاحب چې دی هغه دا ویلي دي چې کوم کسان دي یا کوم استادان چې دي هغه کله هر هیواد څخه د افغانستان د کوم زده کوونکو لپاره باید چې هغه راوستل سي او دوی ته زده کړې ورکړي هغه که په هر قیمت باندې وي. دا د دې وړ بلل کېږي یا د دې لپاره اهم کوم دوره چې د هغه بلل کېږي ولې چې په طالبانو باندې دا تنقید کېږي چې یا کوم طالبانو کوم پرېکړې چې دي هغه دا دي چې له تېر شاوخوا 3 کلونو څخه زیات کوم افغان کوم نجونې چې دي هغه په د شپږم ټولګي پورته په هغوی باندې بندیز دی او کوم په وار باندې امر بالمعروف له لوري اعلامیه یا کوم خبر چې هغه هم جاري شوی اوسي د کوم دنیاوي کوم ذکر چې دي دا مباح عمل دی یا کوم مطلب ضرورت یې نشته یا داسې ضروري نه ګڼل کېږي. خو په دې بیانو پس کله دا د هیبت الله صاحب له لوري دوره کې او له هغوی سره ناسته کېږي که څه هم د دې تصدیق تر اوسه پورې نه دی شوی چې دوی هلته له چا سره د طالبانو کوم کسان چې دي یا کوم ادارې چې دي هغوی له لوري دا دعوه کوي چې دی هلته تللی دی له چا سره لیدلی دي کم د کې په ازاده توګه د دې تصدیق نه دی شوی نه تر اوسه پورې د څوک راغلی دی چې مخې ته راغلی دی په رسنیو باندې چې رپورټ شوي چې هغه هلته موجود و. خو دا کوم دوره چې د هغه یقینا دی او په دې باندې دوی خبر ورکړی دی. نو دا دوره د دې لپاره اهم ګڼل کېږي چې د طالبانو کوم نظر چې دی د زده کړو خاص کر د دنیاوي کوم زده کړو په هکله باندې هغه خبر تر کومه حده پورې صحیح دی یا د پروپاګنډا په توګه باندې استعمالیږي. دا هڅه کوي چې هغه ثابته کړي چې دا خبر تر ډېره حده پورې نه دی سي او د طالبانو کوم په وار چې دوی بیانونه ورکړي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره یو دوی کار کوي او که څه هم د شاوخوا 3 کالو کې دوی نه دی برابر کړی هغه کوم طرحه چې دوی ورته وایي. خو د هغه د مضبوطه کولو لپاره داسې کوم اقدامات چې دي یقینا ډېر ښه اقدام دی او
په کار هم دی چې هلته کوم که عام کسان هغه به خپل مشر وویني او خپل کوم مشر چې د هغه به اسلام کسانو سره راشه درشه ورلې د هغوی په ستونزو باندې په خپله خبر سي ولې کوم خبر چې دی تر ځای پورې رسیږي په هغه کې بدلون راځي نو هغه خبره بیا په هغه رقم نه پاتېږي نو که چیرې څوک په خپله ورسي او په خپلې هلته وګوري نو هغه خبر بیا یقیني او هلته کوم اصل کوم حال چې دی هغه که مشر ته دی که کوم وګړي چې دی د هېواد هغوی ویني نو ډاډ ترلاسه کوي دا یقینا ښه اقدام دی او که چیرې جاري سي نو په روان وخت کې به د دې کوم ګټې چې دی هغه به مو مخې ته راځي د دې ما سوی د کندوز کوم چاودنه سوی له ځانمرګه برید سوی او کابل بانک کوم هلته طالبان سوی له هغوی تنخواهې اخیستې داعش یې ذمهواري منلې وه او ویلي وو چې دا کوم تنخواهې دي یا کوم پیسې چې د امریکې له لوري راځي نو ځکه دوی په نښه کړي دي دا تر دې وړاندې هم په کله چې افغانستان کې طالبان یو بیا واک ته رسېدلي دي نو شاوخوا 15 ځانمرګي بریدونه له دې ماسې سوي دي او داسې خبر دی چې نن هم یو کوم بریدګر چې دی یا کوم ځانمرګي چې دی هغه په کابل کې هلته تللی دی او هلته چاودنه ځان ته ورکړې ده خو د دې کوم تصدیق چې هغه تر اوسه پورې لا کله چې موږ دا ویډیو ریکارډ تر اوسه پورې نه دی سوی او داسې خبرونه دي چې هلته یوازې یو کس چې دی هغه وژل سوی دی او 2 نور چې دی یا 3 نور چې دی هغه ټپیان دي یا زخمیان دي خو د کندوز کومه چاودنه سوه هغه کې متضاد ریپورټونه وو د طالبانو کوم چارواکي چې هغوی د مړو کم شمیر چې هغوی له 10 څخه کم یادول دغه کوم زخمیان چې هغه تر 15 پورې یادول خو نور کوم ریپورټونه چې هغه داسې هم رالوس تر 15 شاوخوا کم مړي چې هغه وژل شوي او شاوخوا 3 کم کسان چې هغه ملکي کسان او دا نور چې هغه طالبان پکې یادول شوي وو یاد کړل شوي وو او دا چاودنه په دې حال کې شوې وه چې د ملګرو ملتونو کې کوم هیوادونه چې دي هغه که چین سي که روس سي که پاکستان سي که امریکا سي او داسې نور کوم هیوادونه غټ کوم هیوادونه سي په دې کې پاکستان هم شامل وو یو غونډه کړې وه د افغانستان په د امن په هکله باندې او دوی دا اندېښنه څرګنده کړې اوس په افغانستان کې کوم وسلوالې کومې ډلې چې دي هغه زیات قوي شوي دي د هغوی کوم راشه درشي چې د هغه زیات شوي دي هغه دوی په خاصه توګه داعش یاد کړی وو خو دوی کله دا اجلاس روانو په دې حال کې بیا دا چاودنه هم وسوله نو بیا کوم طالبان چې هغوی دا تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې باور تر دې مخکې هم ویلي وو چې په افغانستان کې هیڅ داسې کوم حالات نه دي هلته کوم وسوال ډلې چې دي هغه هلته نشته د هغوی مرکزونه چې دي هغه اوس ختم کړل شوي دي په خاصه توګه د داعش کوم خبره کېږي پاکستان تورونه پورې کړي چې داعش هلته یا داعش خراسان کوم ډله چې ده هغه هلته زیاته مضبوطه ده هغه هلته سنټرز لري او غټ کوم چاودنې کوي خو طالبان بیا دا ردوي او په وار ویل چې د هغوی خلاف عملیات کړي دي او 13 جمعه تاسو ته چیرې یادي یا تاسو کوم زموږ ویډیو چې هغه څاري موږ تاسو خبر درکړی اوس په کندوز او بغلان او داسې نورې سیمو کې طالبانو کوم عملیات چې د هغوی خبرې ورکړی او د داعش کوم وسلوال چې د هغوی د نیولو او د اسلحو د نیولو خبرې ورکړی وو خو په بل لور ته بیا د کوم هیوادونه چې دي هغه بیا دا تور لګوي که چیرې دوی ختم کړل شوي دي نو بیا دا کوم چاودنې چې دي هغه ولې کېږي دا چاودنې په دې سال کې که تاسو یاد وي چې امریکایان په افغانستان کې موجود وو نو طالبانو هم وار له واره داسې کوم سیمې چې وې هغه په لاس کې نه وې اولو کلونو کې او داسې کوم وخت نا وخته به داسې برید کوي او بیرته بتلو داعش اوس تقریبا هغه حال دی او برید وکړي او لاړ شي داسې سیمې که څه هم د دوی په لاس کې نه دي خو دا کوم هیوادونه چې دي هغه دا اندېښنه څرګندوي چې په روان وخت کې که چیرې داعش دغه رقم پاتې شي نو په روان وخت کې به طالبانو په رقم دوی لاس ته سیمې ولیږي او له هغوی سره به بیا سیمې وي او هغه به بیا خپرېږي هغه به که تاجکستان لور ته شي که د افغانستان لور ته شي طالبان په وار وار تورونه دا کوم چې دي هغه ردوي او په متبادل توګه باندې یا بیرته په کاونټر کم تورونه چې دي یا کوم الزامات چې دي هغه لګوي پر پاکستان باندې طالبانو کوم
کسان چې دي هغوی په وار وار دا تورن لګولي دي چې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیمو کې د داعش کم نه یوازې هلته موجود دي بلکې د هغوی ټریننګ سنټر دی او د طالبانو کوم ویان چې د ذبیح الله مجاهد هغه تیر میاشت یو مرکه کې ویلي هم ولو چې کوم د ایشیایي کوم هیوادونه چې دي او اروپایي کوم هیوادونه له هغه څخه کوم وسوال چې د هغه راوړل کیږي د کراچي او اسلام آباد او هوایي ډګرونو ته له هغه څخه بیا راځي او بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته او هلته د ټریننګ کوي او کله تیار شي نو بیا افغانستان ته راځي او دغه کم چاودنې چې دي په هغوی کې د دې کم کسانو چې دي هغه ډایرکټ ښکیل دي او په دې کې داسې ګڼل کېږي چې په دې کې پاکستان چې دی هغوی رقم لاس ورکړی دی او د دې کوم مرسته چې د هغه په دې توګه کوي چې هغوی هلته ټریننګ سنټر خلاص کړي دي یا څه نه ورته وایي او رالیږي. بل لور ته بیا پاکستان چې د هغوی په وار وار پر طالبانو باندې الزامات دا کم تورن چې د هغه رد کړي دي بلکې نور الزامات دا پر لګولي چې د ټي ټي پی کوم وسوالي تحریک طالبان کوم وسوال چې د هغوی په ډیورن کرښې ته نږدې هلته موجود دي او هلته کوم کسان چې دي هغه هلته ټریننګ سنټر دی هلته کوم فعالیت چې دی هغه کوي هلته تیاری کوي د خپل کوم وسوال کوم فعالیت چې دی هغه هلته کوي او وخت نه وخت تر ډیورن کرښه اوړي و پاکستان ته او هلته بیا دوی خپل حمله کوي او بیرته بیا ځي و دغه ته ډیورن کرښه هغه غاړې ته د افغانستان علاقو ته ځي او هلته بیا موجود وي. په دې کې بیا لدې ما سوي پاکستاني کم چارواکي چې هغه دا تورونه هم لګوي په دې کې پاکستان د افغانستان کم طالبان چې دي هغوی هم وخت نه وخت د ټي ټي پی مرسته کوي او سر راځي او پاکستان کې وسوالي حمله هم کوي. د مثال په توګه دی د ډیر اسماعیل خان کې دوی وړاندې کله د بادغیس د گورنر یا د والی نائب گورنرو د هغوی زوی ولو هغه هلته وژل شوی و درې وسوال وژل شوی یو پکې د بادغیس نائب گورنرو د هغوی مړی هم پکې موندل شوی او هغه یې بیا لېږلی هم ولو او د انګور اډې له لارې نو دا د الزامات چې دي تر کومه حده پورې صحیح دي نه دي صحیح پر یو بل باندې د پریشر پر توګه باندې هم لګول کېږي. د ټي ټي پی کوم وسوال چې دي هغوی یا یو ویډیو خبره کړې وه چې یو کس دی په هغه په لاس کې یو صفحه ده په هغه کې د ټي ټي پی کوم بیرغ چې دی هغه ور باندې جوړ شوی دی هغه هلته د فیصل مسجد مخ ته ولاړ دی شاته په بیک ګراوند کې فیصل مسجد راځي فیصل مسجد په اسلام آباد کې د پاکستان په سر ښار کې موجود دی. نو کله چې دا ویډیو خبره شوه نو کوم خبرګونونه چې هغه که پر ایکس باندې که پر کوم فیسبوک باندې دومره نه پر ایکس باندې زیات کوم خبرګونونه چې هغه خبره شوي او دوی داسې ورکول چې کوم ټي ټي پی سي د هغه تر د اسلام آباد پورې هم رسېدلی دی. اوس تېره ورځ بیا کوم د امریکا کوم سفارتخانه چې وه هغوی خپل وګړو ته سفارت عملې ته او دغه رقم امریکا کوم شریعت څوک لري هغوی ته دا خبر ورکړی دی ستاسو د فیصل مسجد شاوخوا کوم سیمې دي په خاص توګه فیصل مسجد ته تاسو هلته مځئ او پر خبرونه باندې چې دي پر لوکل خبرونه باندې خاص نظر ساتئ او کوم هیلپ لاین نمبر چې دی یا کوم ټلیفون شمیرې چې دی هغه هم ورکړي دي که چیرې مطلب داسې ورکړي چې هلته څه ناڅه کېدلی سوی یا امکان لري چې په دې سیمو کې د کوم وسوال چې دی هغه هلته موجود وي او تاسو ته کوم تاوان در ورسوي نو پکار دی چې تاسو هلته ولاړ نه سئ. دا د نن خبرونه ول دې ما چې یو کم خبر چې دی موږ تاسو خبر درکړی و چې د خیبر پښتونخوا کوم حکومت چې دی هغه یو جرګه جوړوي هغه کې به سیاستوال وي قومي کوم کسان وي په خاص توګه هغه کسان چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې هغه غاړې ته دي که دې غاړې ته دي هغه هلته موجود وي نو هغه کوم مشران چې دي قومي مشران هغه به ځي له طالبانو سره به هلته ناسته کوي د دې لپاره د یو کوچنۍ جرګه جوړوي. اوس خبر دا دی چې کوم جرګې کوم کسان چې دي هغه فاینلایز شوي دي او په اوله مرحله کې دا به دوه مرحلې وي. اوله مرحله کې کوچنی کوم ټیم چې دی هغه ځي هلته په کابل کې به له طالبانو سره یا
خاص کم د افغانستان کم طالبان چې دي د هغوی سره به ناسته کوي او که ماحول سازګار وو نو بیا به بله غټه کمه جرګه چې دی په غټ شمېر کم کسان چې دي هغه به ځي او بیا به هلته دغه کوي. د دې کم مقصد چې دی هغه په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ کم حالات چې دی هغه باندې خبرې کول له دې ما سره کم تجارت چې دی ولې چې خیبر پښتونخوا چې دی هغه له افغانستان سره شاوخوا 1200 کیلومتره کم لاین چې دی هغه خیبر پښتونخوا سره لري. نو دا کم جرګه به ځي هغه به په دې تجارت باندې خبره کوي یا کم امن په حواله باندې به خبرې کوي. دا به له ټي ټي پي سره نه وي، دا به له افغان طالبانو سره وي، هلته به ناسته کوي او که چیرې ښه خبر رالی نو بیا به غټه جرګه جوړېږي. په هغه کې به بیا په غټ شمېر کم کسان چې وي، هغه که قومي مشران وي، هغه که سیاستوال وي یا د خیبر پښتونخوا کم حکومت کم کسان چې وي هغه به ځي او هلته به له طالبانو سره ویني. د دې کم څه رزلټ یا کم فائدې راوځي نه راوځي دا به پر روان وخت کې تر تاسو پورې رسوو. زموږ کم چینل چې دی هغه در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې دی هغه تر نورو ملګرو پورې که چیرې تاسو په دې رقم خبرو کې انټرست لري نو تر نورو خلکو پورې هم ورسوئ. ډېره مننه.